اسلام آباد کې د پیمس روغتون اور اخیستی 14 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. سلام وخت مو پخیر. تاسو د بارکزي پریس څخه د نن ورځې خبري ټولګه اورئ. نن د پنځشنبې ورځ د 2026 د اګست 28 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیمس روغتون د مور او ماشوم د روغتیايي څانګې په نرسري کې د اورلګیدنې له امله 14 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. اور د اګست په 28 سهار شاوخوا 6 بجې د روغتون په دریم پوړ کې هغه مهال ولګید چې په نرسري کې شاوخوا 15 تر 14 نوي زیږیدلي ماشومان موجود وو. چارواکي وایي یو ماشوم ژغورل شوی دی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې اور ښایي د برقي ستونزې د ایر کنډیشن د کمپرسور یا د اکسیجن د سیستم سره د یوې وسیلې د ستونزې له امله پیل شوی وي، خو د پیښې دقیق علت لا د رسمي پلټنې موضوع ده. د ژغورنې ډلې له 6 اورګوژونکو موټرو او 4 امبولانسونو سره د پیښې ځای ته رسیدلي او اور یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د پیښې وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د بشپړې پلټنې امر کړی او د فدرالي روغتیا سکرټري له دندې ځنډولې دي. د ماشومانو ځینې کورنۍ د روغتون د اور خوندیتوب، اضطراري وتلو لارې او د کارکوونکو د شتون په اړه پوښتنې مطرح کوي، خو روغتون چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال روغتیايي کارکوونکي په دنده حاضر وو. د پیښې د اصلي علت او احتمالي غفلت د معلومولو لپاره دوی جلا څېړنیزې کمیټې کار کوي. ګرانو کتونکو د ویډیو کتلو څخه مو نننۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزي پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ګلونو په لوی الله سپارم. ښاد، بریالي او سوکاله اوسئ.